د ماسخوتن مونځ دې لا نه دی کړی او ډوډۍ را حاضره شوله، نو ته به اوس اول مونځ کوې او که نه اول به ډوډۍ خورې. اودس وشو، خو دا چې حدیث مبارک کې راغله چې اودس بغیر د بسم الله نه کېږي، د دې مقصد څه شی دی؟ د سر خپل راګیر که په مسا او په څه طریقه لپه کې دې اوبه اچولي، دا لپه دې پوزې ته نږدې کړه او کش دې کړلې، دې ته استنشاق ویلی کېږي. دا په اودس کې د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ډېر د قدر وړ معزز او مکرم سامعینو ناظرینو ورونو، په تېره 2 خطبو کې مو د اودس فضیلت، د اودس د صحت او د وجوب شرایط او دریم د اودس ارکان یا په بل تعبیر د اودس فرایض دا ذکر کړیو چې اودس کې فرایض څو دي. بیا مو په ساده عامیانه اصطلاح کې د فرضو، د واجبو او د سنتو په درمیان کې توفیر او فرق دا مو واضح کړیو چې دا په اودس کې فرض دی نو فرض سمانا، یا دا واجب دی واجب سمانا، یا دا سنن د مانځه یا د اودس دی د سنتو سمانا. دا خبرې مو تفصیلاً په تېرو 2 خطبو کې عرض کړې وې. د مانځه په ارکان، د اودس په ارکانو کې اولنی رکن چې د هغې مونږ او تاسو وضاحت کړی و، هغه د قرآن کریم د دې آیت مبارک په ضمن کې و چې رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم. د ایمان والو د ایمان تقاضا او غوښتنه د تاسو نه دا ده چې کله تاسو اراده د ودرېدو وکئ مانځه ته او تاسو بې اودسه یئ نو فاغسلوا وجوهکم، تاسو خپله مخونه وینځئ. بیا ورپسې رب العالمین فرمایي چې د هغې نه بعد بیا خپل لاسونه وینځئ الی المرافق، تر څنګلو پورې. دریم بیا راته ویل چې وامسحوا برؤوسکم، په خپلو سرونو باندې مسح وکئ او سرونه مسح کئ. څلورم یې راته ویل وارجلکم الی الکعبین، او تاسو خپلې خپې وینځئ تر ګیټو پورې. خلاصه د آیت مبارک دا وه چې رب العالمین فرمایي چې تاسو په اودس کې 3 اندامونه وینځئ او په یو اندام مسح وکئ. هغه 3 اندامونو کې یو اندام مخ، د مخ اندازه مو ذکر کړې وه. دویم لاسونه وینځل دي او دریم مسح ده او څلورم دا خپې وینځل دي. وروستو سننو کې او د اودس په طریقه کې انشاءالله دا تفصیل کومه درته چې اودس سړی ابتدا کوي نو طریقې څه شی ده، شروع به سره کم کوي. و د دې ابتدا نه وړاندې دوستانو رب العالمین فرمایي چې تاسو خپل لاسونه وینځئ الی المرافق، تر څنګلو پورې. یعنی په اودس کې دویمه فریضه دا ده چې انسان به خپل لاسونه تر څنګلو پورې وینځي. څنګله چاته ویلی کېږي؟ دا کوم اډوکی چې دا موتا ته په نظر راځي د دې لاس په انتها کې دې ځای کې دې ته څنګل ویلی کېږي.
آیت کې الله تعالی فرمایي چې تاسو خپل لاسونه تر سنګلو پورې وینځئ. معلومیږي دا چې د دې نوکانو د سر نه واخله تر سنګل پورې د دغه اندام وینځل دا پتا باندې د لوازمو نه دي. که معمولی لږ ځای پکې هم اوچ پاتې شه ستا اودس نه دی شوی. پاتې شو مسله دا چې په دې وینځلو کې دا سنګل داخل دو کنه، یعنی دا د سنګل وینځل دا د فرائضو نه دا او کنه دا. نو دې کې زمونږ استاسو په مذهب کې داخل د امام ظفر رحمت الله علیه د نورو ائمو سره اختلاف دی، خو راجح دا ده عند الاکثرین چې دا سنګل هم په وینځلو کې داخله ده. کله چې انسان لاس وینځي نو دا اندازه دا په دې وینځلو کې داخل ده، دا به خامخا وینځي او د دې وینځل دا د فرایضو نه دي. پاتې شو مسله دا چې د دې سنګلې نه بعد نوره ایسه وینځل، نو دا انشاءالله زه تاسو ته وروستو په آدابو کې ذکر کوم. اندازه فرضي د لاس د وینځلو دا ده چې سنګل وینځه د باقي لاس سره، او که چېرته چا دا سنګل لږه زیاته وینځله، یعنې د سنګل نه اندازه دې خوا کړله، نو بخاري کې یو روایت دی او د هغې روایت مطابق بیا فقهای کرامو لیکلي، تاسو ته په فضایلو د اودس کې ما ذکر کړی و چې نبی علیہ السلام فرمایي چې زما امتیان به د قیامت په ورځ راپورته کیږي په داسې انداز کې چې د دوی مخونه او د دوی د اودس اندامونه به رڼا کوي او پړقیږي به. حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام غرم محجلین ویلی زما امتیان به راپورته کیږي د قیامت په ورځ داسې انداز کې چې مخونه به رڼا کوي، مخونه به روښانه وي، واضح وي، او ورسره دا د اودس نور اندامونه دې کې به هم رڼا موجوده وي او دا به هم پړقیږي. او د حدیث مبارک آخرنی الفاظ بیا دو نبی علیہ السلام فرمایل فمن شاء ان یطل الغرة فلیطل، که د چا خوښي چې دی دا رڼا ځان ته اوږده کي خو ډیره دي کي. د دې دپاره شارحینو مختلف مصداقات ذکر کړي. یوه خبره پکې دا کوي چې اندازه فرضي خو دا ده چې لاس وینځه سره د سنګل هم پکې وینځه، خو چونکې دا کم اندامونه چې تا وینځلي دي دا به د قیامت په ورځ باندې رڼا کوي او پړقیږي به، نو که د چا خوښه دا د وینځلو مسافه دې لږ نور هم ډیره کي، د سنګلې نه لږ بره اندازه وینځه، نو دا ځای به هم د قیامت په ورځ رڼا کوي او پړقیږي به. نو خلاصه دا ده چې دویم رکن د اودس د ارکانو نه هغه لاسونه وینځل دي. دریم د سر مسحه ده. مونږ تاسو د فقه په کتابونو کې دا خبره واضحه کوو چې د سر مسحه دا ټوله فرض نه ده. استدلال د قرآن کریم د دې آیت نه کوو چې رب العالمین فرمایي وامسحوا برؤوسکم، تاسو په سرونو باندې مسحه وکئ. نو که چېرته وایي د ټول سر مسح کول فرض وایي، نو رب العالمین به داسې نه وی ویلي چې وامسحوا برؤوسکم، بلکې داسې به ویلی شوي وی چې وامسحوا رؤوسکم، زما بندګانو خپل سرونه مسح کوي، بلکې دی راته ویلي دي چې وامسحوا برؤوسکم، په خپلو سرونو باندې مسح وکئ. په دې سر باندې مسح کول دا څومره اندازه هغه ده چې هغه فرض ده او د هغې نه بغیر اودس نه کیږي. نو موږ او تاسو د فقه په کتابونو کې ویو د اصولو چې آیت کې امر په مسح د سر راغلی او په مسح د سر کې آیت کې اجمال دی. تفصیل د دغه مسح د سر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روایت کې موجود دی. د نبی علیہ السلام د اودس نقل او حکایت ډیرو صحابه کرامو مونږ تاسو ته کړی. د هغې صحابه کرامو نه یو صحابي مبارک حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ دی.
مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اتا سبات قوم فبالا نبی علیہ السلام د یو قوم ډیران تراغی الته مبارک خپل حاجت پورا کا او د هغې نه وروستو نبی علیہ السلام اودس وکا او د اودس کولو نه بعد حدیث طویل دی یوه ټوکړه پکې دا راخلي چې ومسح علی ناسیته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلې ناسیې باندې مسح وکړله ناسیه چاته ویلی کیږي ناسیه عبارت ده د سر د څلورمې حصې نه سر چې په څلورو حصو باندې تقسیم کړی شي په دې یوې حصې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح وکړه فقهای کرام زمونږ لیکي دغه حدیث چې مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ روایت کړی او د نبی علیہ السلام د اودس طریقه پکې ما او تا ته راښایي نو د احنافو فقهاو په نسبت باندې د دې حدیث مبارک نه دا خبر را معلومیږي چې د سر څلورمه حصه باندې مسحه دا د فرایضو نه ده یعنی که چېرته څلورمه حصه باندې چا مسحه وکړه اودس یې شوی او که د سر د څلورمې حصې نه دا مسح کمه وه د دغه انسان اودس نه دی شوی نو خلاصه دا ده چې په سر کې په څلورمه حصه د سر باندې مسح کول دا د فرایضو نه دی او دا رکن دی او د فرض او د رکن تعبیر تاسو ته تیر جمعه کې ما کړی په تیره خطبه کې نو په سر باندې مسح دا د فرایضو نه ده څلورم خپې دي د خپو وینځل دا د فرایضو نه دي رب العالمین فرمای چې وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین تاسو په خپلو خپو باندې مسح وکئ په سرونو باندې او خپې خپلې وینځئ الی الکعبین تر ګیټو پورې څه مقصد دوه اندامو مخکې تیر شول چې هغه د مغسولاتو د قبیلې نه او د هغې وینځل لازم و لاسونه او مخ دریم اندام چې د هغې وینځل د فرایضو نه دي او د دې د وینځلو نه بغیر مسح نه کیږي هغه د خپو وینځل دی خو دا خپې به کوم ځای پورې وینځئ نو علما لیکي ابتدا د خپو خو چونکې من رؤوس الاصابع کیږي د سرونو د ګوتو نه راواخله دا پښه شروع شوې ده همداسې پسې راځه تر کوم ځای پورې رب العالمین فرمای الی الکعبین تر ګیټو پورې خپې وینځئ تر ګیټو پورې څنګه اختلاف چې زمونږ فقهای کرام په دې سنګلو کې ذکر کوي چې آیا د سنګلې وینځل د فرایضو نه دي او که نه دي همدغه اختلاف هو دا د خپو په وینځلو کې دی چې دا ګیټۍ وینځل دا د فرایضو نه دي او که نه دي راجحه دا د زمونږ فقهای کرام وایي لکه څنګه چې سنګل وینځل دا لازم و همدقسې ګیټۍ وینځل دا هم لازم دي دا خنګرې به وینځې ګیټۍ به وینځې دا اندازه د خپو ده د نوک نه راواخله د ګوتو د سر نه راواخله ګیټۍ پکې داخل دومره اندازه خپې وینځل دا د فرایضو نه دي که د چا نه دا پاتې شوه د دغه انسان اودس نه دی شوی ولی په دې باره کې وعیدات امام بخاري په مستقل باب لګولی باب ویل للاعقاب من النار رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غزوه کې روانو صحابه کرام ورسره و ځینې په تلوار مخکې لاړل او دسونه یې کړي وه نو په دې دوران کې د چا نه وروستو ګیټۍ پاتې وې حدیث مبارک کې راځي چې دا خپې د دوی تلوحو داسې پړقېدلې د وچوالي د وجې نه اوبه ورته نه وې رسېدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل صحابه کرامو ته ویل للاعقاب من النار ویل للاعقاب من النار پوندو لره د هلاکت وي د اور نه یا شارحین د احادیثو لیکي خاوندانو د پوندو لره د هلاکت وي د اور نه اسبغ الوضو نبی علیہ السلام وی اودسونه خپل کامل کوي او اودسونه خپل پوره کوي ګیټۍ خپلې وینځئ او دا همداسې و چې مه پرېږدئ خلاصه دا شوه چې دا څلور اندامونه د دې وینځل دا په اودس کې د فرایضو نه دي او د فرض اسانه تعبیر مې درته کړی که دغه څلور اندامونه درې وینځلی شو او په یو مسه وشوه په دومره اندازه اودس شوی او که چېرته یو باندې مسه ونه شوه په دومره اندازه او دا درې اندامونه دې ونه وینځلی شو نو اودس دې د سره شوی نه دی دا د فرض هغه مقتضا وه چې دا په اودس کې فرایض دي
اوس راځو دویمه مرتبه کې د اودس سنتو ته. د سنت تعبیر هم تاسو ته ما کړی. مثال د فرایضو دا د یو ځای د یو کور د ډانچې وه، د ستنو وه، د دیوالونو وه، او مثال د سننو دا د دغې دیوال او د دغې ډانچې ښکلا وه، او د دې کور تکمیل وه، او د دې کور انتها وه. نفس وجود د کور تاسو ته ما ویلي وو دا تنها په بنیادونو په دیوالونو کېږي. دیوالونه دې ودرول او ستنې ولاړې وي، چت دې پې واچو نو کوټه خو جوړه شوه. دا وجود ته راغله. اوس دا چې دا کوټه دې لایق او قابله د استوګنې شي، دا کوټه دې ښکلا او زیبایي پیدا کړي. دې کوټې ته چې څوک وګوري او دا لیدل دی ترېنه خوند واخلي، نو دا تنها په دې نه کېږي چې تا ډانچه جوړه کړې ده. دې کوټې ته به پلستر ورکوي، د هغې نه بعد بیا به ورته رنګ ورکوي، بیا به پکې ښایسته بلپونه لګوي، ښایسته فرشونه به پکې غوړی. د هغې نه بعد چې کله ته دې کوټې ته راغلې او دې کوټې ته ننوتلې، نو دا کوټه به درته ډېره زیبا، خوندوره او ښایسته ښکاره کېږي. او لورې نه چې انسان ورته ګوري نو دته به خوند ورکوي دا منظر. نو د سنتو مثال په دې فرایضو کې یا په دې واجباتو کې داسې دی چې نفس اودس خو په دې څلورو شیانو سره وشو. دا چې اوس د دې اودس فضایل راغلي په احادیثو کې، لکه په اوله جمعه کې چې تاسو ته ما بیان کړل، نو دغه فضیلت او دغه اجر رب العالمین مؤمن مسلمان ته د صرف د دغې ډانچې په وجود باندې نه ورکوي، بلکې دا ثواب او اجر چې مؤمن مسلمان ته رب العالمین ورکوي، نو دا په هغه صورت کې چې دی د خپل اودس کامل کړي او دی د اودس پوره کړي. نو کمال د اودس په څه شي راځي؟ نو چې تا کله د اودس آداب او د اودس سنن دا ټولو باندې د راتګ وکړه، د دې فرایضو ترڅنګ د په سنتو باندې راتګ وکړه، نو لکه څنګه چې په دې پلستر او په دغې رنګ باندې دننه کوټه ښایسته کېدله، همدقسې د سننو په اتیان باندې د ستا د اودس ښایسته کېږي، ښکلا پیدا کوي، او دا ګرځېږي فی حیز مرضات الله، د رب العالمین د رضا په حیز کې، یعنی په دغه اودس باندې د مؤمن مسلمان نه رب العالمین راضي کېږي. رضا دا معنی چې خوشحالیږي درنه. تاسو ته مخکې ما مسله کړې وه، د اعمال دوه قسمه دي. یو دوستانو مسله د کېدو د نه کېدو ده، یا په بل تعبیر باندې لنډ موږ او تاسې ویو. یوه مسله د فراغ د ذمې ده. یو سړی اودس کوي، مقصد یې دا دی چې زه خپله ذمه فارغه کړم، او یو د یو عمل کېدل دي، واقع کېدل د یو عمل دي فی حیز مرضات الله، د رب العالمین د رضا په حیز کې یو عمل واقع کېدل، یا په لنډ تعبیر باندې د یو عمل په وجه باندې د یو مؤمن مسلمان نه رب العالمین خوشحاله کېدل. اودس کېدل نه کېدل چې دغه اندامونه دو درې دي وینځل او په یو د مسه وکړه چې هر رقم وه وشو، اودس وشو. که چا پې مونځ وکړه مونځ یې پې کېږي، فراغ د ذمې به یې پې راشي. دا چې اوس دغه اودس باندې تا نه رب العالمین راضي شي، یا په دغه اودس ته مونځ کې او په هغې مانځه رب العالمین راضي شي درنه، نو د هغې دپاره بیا آداب دي. په هغې آدابو باندې به راتګ کوې، او هغه آداب زمونږ او ستاسو فقهای کرامو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي. یو د آدابو نه علما کرام لیکي هغه تسمیه ده. تسمیه معنا بسم الله ویل. کلم چې یو سړی اودس کوي او د اراده د اودس وکړله، نو د اودس د ارادې نه بعد او په اودس کې د شروع نه بعد دته پکار دا ده چې دی بسم الله ووایي. او دا بسم الله ویل د اکثرین علماو په نسبت باندې دا سنت ده، خو ځینې ائمه کرام بسم الله ویلو ته په اودس کې واجب وایي. دې کې موږ او تاسې څومره بېغوري کوو ګوره. دی وایي چې بسم الله ویل لازم دي، او وجه د دوی څه شی ده؟ د معتمدو کتبو د احادیثو نه د یو حدیث مبارک نه استدلال کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا وضوء لمن لم یسمی
او دس نشته دی د هغه انسان چې کوم یو انسان بسم الله ونه وایي. ځینې ائمه کرام زمونږ استاسو دې روایاتو ته ګوري چې په دې کې نبی علیہ السلام فرمایي لا وضوء او دس نشته دی د هغه چا چې څوک بسم الله ونه وایي. نو چې نبی علیہ السلام وایي او دس نشته بغیر د بسم الله نه، نو معلومیږي د حدیث مبارک د ظاهر نه دا خبره چې او دس بغیر د بسم الله نه نه کیږي. دا د ځینې ائمه رایه ده. زموږ احناف علما وایي چې نه، او دس بغیر د بسم الله نه هم کیږي. ولی د او دس دپاره موږ او تاسې اوس څلور فرایض وویلې. دغه څلور فرایض چې متحقق شول او دس وشو، خدا چې حدیث مبارک کې راغله چې او دس بغیر د بسم الله نه کیږي، د دې مقصد څه شی دی؟ وای په دې حدیث کې او دې ته ورته داسې نور مواضع هم شته دی چې دوی وای په دې کې دا لا دا حمل د په نفع د کمال باندې، لا چې په نفع د کمال حمل شي نو معنا څه شی ده؟ لا وضوء. نبی علیہ السلام وی کامل او دس نشتا هغه انسان د پاره چې څوک د او دس په ابتدا کې بسم الله ونه وایي. یعنی او دس دی بغیر د بسم الله هم کیږي، خو لیکن او دس کامل نه دی او دس پوره نه دی. دې کې د الله دوی په نفع د کمال حملوي. لکه دې ته ورته ډېر احادیث نور هم شته. نبی علیہ السلام فرمایي لا وضوء لجار المسجد الا فی المسجد. د مسجد د همسایه دپاره مونځ نشته مګر په مسجد کې. د حدیث مبارک د ظاهر نه معلومیږي چې د مسجد همسایه او همسایه د مسجد هغه چاته ویلی کیږي چې څوک اذان د مؤذن اوري، وای د دغه انسان مونځ په کور کې نه کیږي، دی به راځي مونځ به په جومات کې ادا کوي. یا دې ته ورته یو بل حدیث هم دی. نبی علیہ السلام فرمایي لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. مونځ نشته دی د هغه چا چې څوک فاتحة الکتاب ونه لولي، یعنی بغیر د فاتحې نه مونځ نشته. نو دې احادیثو ته د دې ظاهر ته ځینې ائمه کرامو کتلي دي او دا قول کوي چې مونځ بغیر د فاتحې نه بغیر کیږي نه، مونځ بغیر د مسجد نه په بل ځای کې کیږي نه، د مسجد همسایه به مونځ خامخا په جومات کې کوي. او اکثرین علما دا وایي چې نه، دغسې ځایونو کې د الله دپاره د نفع د کمال ده. معنا دا ده چې د مسجد د همسایه دپاره مونځ کامل نشته مګر په مسجد کې. دا معنا یعنی که دی د مونځ کمال غواړي چې ما ته د الله تعالی د پوره مانځه اجر راکړي، نو مونځ د جومات کې ادا کړي. یو او دویم که یو څوک کامل مونځ غواړي او دی امام وي، او یو څوک کامل مونځ غواړي او دی منفرد وي، نو دته چې رب العالمین دا د مانځه کمال نصیب کوي، نو دی په مانځه کې فاتحه ولولي. او که یې ونه لوسته نو مونځ یې ناقص شه، واجب ترې نه پاتې شول. همدقسې که یو انسان کامل اودس غواړي چې ما ته د رب العالمین د اودس په وجه باندې اجر راکړي او ثواب دې راکړي او زما اودس دې پوره اودس وګرځېږي، نو د دې دپاره شرط دا دی چې دی د بسم الله ته اودس په سر کې ووایي. که بسم الله اولوستله او دس کامل دی، او که بسم الله اونلوستله او دس شوی دی خو لیکن کامل او دس نه. دې ته دې چام فکر نه وي، بس موږ او تاسې منډه که بمبه باندې یا غسل خانه کې او یا په لوټه کې بس راواخله اوبه په لاسونو واچو اندامونو باندې. بسم الله ته د چا فکر نه چې بسم الله ویل پکار دی په سر د اودس کې. سره د دې نه چې د امام بخاري رحمت الله علیه غوندې عمده محدثینو په دې باندې بابونه لګولي، نور محدثینو په بابونه لګولي چې د اودس په سر کې بسم الله وایا. ولی که او دې نه ویلې اودس به وشي، خو لیکن اودس د کامل اودس نه دی. دا یو. دویم چې زمونږ استاسو فقهای کرام دا د اودس د سنتونه لیکي، نو دویم سنت د اودس دا دی چې غسل الکفین قبل ادخالهما فی الاناء. د اودس د سنتو نه دا ده چې یو انسان به لاسونه وینځي مخکې د کوزولو نه لوښي ته. د دې مقصد څه شی دی؟ یو خو دا د نن سبا حالات دي چې موږ او تاسې ورسره مخ یو، بمبه ده او خلاصه دې کړه. یو پخواني حالاتو یا اوس هم ځینو ځایونو کې په کورونو کې غټ لوښی ایښي او خل د هغې غټ لوښي نه اوبه راخلي او بیا یې په واړه لوښي کې اچي او دی اودس کوي. کله چې مؤمن مسلمان اودس کوي نو دی به د دو حالتونو نه خالي نه وي.
یو حالت دا دی چې د ده په لاس باندې نجاست وي او ګندګي وي. لکه تاسو ته چا وله جمعه کې ما د نجاست احکام ویلي او اقسام مې هم درته ویلي چې پلیتي کم کم قسمونه لري. که چېرته د ده په لاس باندې پلیتي وه نو بیا خو د ده دپاره د لاسونو وینځل دا د لوازمو نه دي، بیا مسله د سنت نه ده، بیا به لاس خامخا وینځي. ولې؟ ځکه تطهیر د نجاست او پاکي د نجاست دا خو د لوازمو نه وه، امر و درته چې دا نجاست پاک کا. اول به لاس وینځي او دا وینځل دا په تا لازم دي، دې صورت کې سنت نه دي، لازم دي در باندې چې خپل لاس وینځه. دا یو. دویم صورت دا دی یو سړی دی د ده په لاس باندې پلیتي او ګندګي نشته، لاس د ده پاک دی بالیقین، یا لاس د ده پاک دی خو لیکن وهم د نجاست پکې شته. وهم د نجاست دا معنا چې لکه یقیني نه ده چې لاس زما پلیت دی، خو لیکن کیدی شي چې پلیت شوی وي، کیدی شي چې پلیت شوی وي. نو د دې انسان دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دې ته ورته په نورو الفاظو محادث راغلي دي اذا استيقظ احدکم من منامه. ازما امتیانو کله چې یو تن ستاسو نه د خوب نه رابیداره شه نو فلا یغمسن نه دې ښکته کوي دی لاس خپل په لوښي کې تر څو پورې چې د دا لاس 3 کرتې نه وي وینځلی. لاس لوښي کې مخ ښکته کوه تر څو د 3 کرتې وینځلی نه وي. وجه څه شی ده؟ فانه لا یدري این باتت یده. ځکه دغه انسان په دې نه پوهېږي چې زما لاس شپه چیرته تېره کړې ده. ممکن انسان اودس مات کړی وي، استنجای نه یې کړي او دی همداسې وده شه د شپې ځان ګرولی وي، لاس ته نجاست رسېدلی وي، پلیتي رسېدلی وي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې کله دی راویښ شي او رابیداره شي او دی د لاس خپل په لوښي کې ښکته کوي نه تر څو پورې چې د 3 کرتې وینځلی نه وي. نو دې صورت کې ګوره دا حقیقت د نجاست نشته خو توهم شته، کیدی شي لاس پلیت شوی وي. او دویم هغه صورت دی چې د سره لاس پلیت نه وي، ښه درته یقیني معلومه ده چې لاس مې پاک دی، خو لیکن د اودس سنت دا ده چې کله ته راځې او اودس شروع کوې نو د بمبې د چالانولو سره یا د لاس داخلولو سره لوښي ته پکار دا ده چې ته خپل لاس وینځې. که لوښی و په هغه اوبه راواخله، که لوښی نه و فقهای کرام لیکي د خپلو ګوتو په سرونو باندې اوبه راواخله په بل لاس باندې واچوه، لاس دې پاک که، د هغې نه بعد بیا د غټ لوښي نه اوبه په خپله لپه کې راواخله او بل لوښی ترې نه ډک که. دا په اودس کې سنت ده. نو چې کلم کښېنې اودس اراده دې وکړله چې زه اودس کومه نو تر دې چې ته خولې ته اوبه اچوې نو د دې نه وړاندې خپل لاسونه وینځه، 3 کرتې وینځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه د اودس مو تا ته ښودلې ده. په دې سره دې په اودس کې ښکلا را پیدا کېږي او زینت را پیدا کېږي. او تاسو ته ما ویل دا ګوره د سنتو خبره ده، کنې عموم کې مو خبره وکړله چې لاس وینځل دا د فرایضو نه دي. نو اوس که یو سړی شروع شه که نه ډایرکټ خولې ته اوبه واچولې او یا دې ته نه دي اچولي، مخې وینځل لاسونه یې وینځل، نو فرایض خو په ځای راغلل، خو لیکن اودس کاملیږي نه. د اودس کمال دا دی چې اول خپل لاسونه وینځه 3 کرتې. د هغې نه بعد دریم چې زمونږ استاد فقهای کرام ذکر کوي د اودس د سنتو نه نو هغه مزمزه ده او دې طرف ته استنشاق دی. مزمزه چاته ویلی کېږي او استنشاق چاته ویلی کېږي؟ مزمزه زمونږ فقهای کرام لیکي ادارة الماء فی الفم، یو سړی په خوله کې اوبه واچوي، په دې خوله کې اوبه اچول او په دې خوله کې اوبه تاوول. خولې ته دې اوبه واچولې ده اوبه خوله کې تاو کړي، دې ته مزمزه ویلی کېږي. دا په اودس کې د سنت نه ده. او دویم استنشاق دی. استنشاق چاته ویلی کېږي؟ علما لیکي استنشاق عبارت دی جذب الماء الى الانف. یو چا اوبه راواخیستلې او دی دا اوبه د خپلې پوزې ته کشوي، لپه کې دې اوبه اچولي، دا لپه دې پوزې ته نږدې کړه او کش دې کړلې، دې ته استنشاق ویلی کېږي. دا په اودس کې د سنت نه ده زمونږ د احنافو په نسبت باندې او د امام احمد رحمت الله علیه په نسبت باندې استنشاق دا د واجباتو نه دی.
هغه یو اودس کې واجب شته نو د واجباتو نه یو واجب په اودس کې چې دی هغه استنشاق دی او احناف علما وایي چې نه دا سنت ده نو په کوم کیفیت باندې احادیثو کې ډېرې طریقې راغلي محدثینو پې بابونه هم لګولي چا دا طریقه هم ښودلې ده چې یو ځل د اوبه راواخیستلې په یوه لپه کې هم د خولې ته واچولې هم د پوزې ته واچولې دا طریقه هم احادیثو کې شته خو لیکن بهترینه طریقه دا ده چې اوبه دې راواخیستلې لاس کې یو ځل یې خولې ته واچوه د هغې نه بعد بیا چې دی اوبه پوزې ته واچوه چې کله د خوله پاکه کړله د هغې نه وروستو بیا اوبه پوزې ته واچوه او پوزه ته یې کش کا د استنشاق فواید درته وایم فقهای کرامو ښودلي دي ډېر فواید لري استنشاق دا په اودس کې د سنت نه دي او په غسل کې خوله وینځل او په غسل کې پوزه وینځل دا بیا د فرایضو نه دي هلته سنت نه ده ده او د فرایضو نه ولې دي ځکه رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي وان کنتم جنبا فطهروا فقها لیکي هلته فطهروا صیغه د امر راغلی او مبالغه ده رب العالمین وایي که تاسو جنوب یی نو خپل ځانونه ښه پاک کوئ ښه پاک کوئ نو چې کله مبالغه د فطهروا کې نو د دې وجې نه دوی وایي خوله وینځل پکې دا د فرایضو نه دي او پوزه وینځل پکې دا هم د فرایضو نه دي او دا به راشي انشاءالله تاسو ته به د غسل مسایلو کې وایم زه یو بیا پوزه وینځل دي مطلق وینځل د پوزې دي او یو مطلق وینځل د خوله دي او یو بیا په د خولې وینځلو او د پوزې په وینځلو کې مبالغه ده مبالغه فی المزمزه دا معنی کله سړی خولې ته اوبه واچوي که نه او بیا چې دی لاندې حلق د اوبو رسې غړغړه کوي موږ تاسې ته نه غړغړه تعبیر کوو نو دا مبالغه ده په چا کې په دې مزمزه کې او د دې خولې په وینځلو کې نو بیا زمونږ فقهای کرام دې ځای کې لیکي چې مبالغه په غسل کې دا د فرایضو د قبیلې نه ده خوله وینځل دا د فرایضو نه دي مبالغه د فرایضو د قبیلې نه ده مبالغه چې کېږي نو هم هلته احتیاطاً کېږي ځکه رب العالمین فرمایي چې فطهروا امر دی ځانونه خپل خولې ځانونه خپل ښه پاک کوي د همدې وجې نه فقهاو لیکلي دي تاسو اورئ که نه علماو نه مې اورېدلي چې په روژه کې به یو انسان غړغړه نه کوي نو که دا غړغړه چېرته د فرایضو نه وای په غسل کې نو بیا ولې فقهاو لیکلي دي چې په روژه کې غړغړه مه کوه ځکه بغیر د وجود د فرض نه خو دا ډانچه د غسل متحقق کېږي نه چې یو رکن پاتې شي یو فرض پاتې شي د فرایضو نه نو بیا خو د سره په کار ده چې غسل ونشي خو چې بیا هم فقها وایي غسل کېږي معلومیږي دا چې غړغړه یا مبالغه په دې مزمزه کې دا د لوازمو نه ده بلکې ښه خبره ده ثواب پکې شته او اجر پکې شته ولیکن صرف خوله وینځل او صرف پوزه وینځل دا په غسل کې د فرایضو نه دي او په اودس کې دا د سننو د قبیلې نه دي اودس ورباندې ښایسته کېږي رب العالمین انسان ته ورباندې اجر ورکوي او ثواب ورکوي ورباندې څلورم زمونږ فقها لیکي پنځم د اودس د سنتونه الاستیاکو مسواک استعمالول دي مومن مسلمان مسواک استعمالی د مسواک استعمالول دا سنت دي او په دې سره د اودس اجر ډیریږي او ثواب ډیریږي دا ځان ته اوږده مسله ده انشاءالله خپل ځای کې به درته ووایم د اودس د مسواک چې کوم مسایل دي د مسواک اندازه او د مسواک فضایل او د مسواک د استعمال طریقه دا به ټول انشاءالله د مسواک په مسایلو کې درته وایم او د مسواک فواید او دا اختلاف هم د فقهای کرامو شته چې آیا مسواک دا من سنن الوضو دی د اودس د سنتونه دی مسواک او که نه مطلق مسواک سنت دی کوم مواضعو کې مسواک استعمالول ډېر اجر لري دا به انشاءالله تاسو ته د مسواک په فضایلو کې ووایم خو لنډه دا که څوک چې مطلقا سنت ګڼي چې په هر وخت کې وي هغې دپاره خپل دلایل دي خو کوم علمای چې د اودس سره هم سنت ګڼي د هغې دپاره خپل دلایل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی دی خپل امت ته چې د مسواک د اودس په دوران کې پکار دا ده چې مسواک استعمال شي او د مسواک اجر دی د مسواک ثواب دی فضائل نبی علیہ السلام بیان کړي یو خصوصیت پکې دا دی چې مسواک سره د رب العالمین رضا حاصلیږي د مسواک سره خوله پاکیږي
مسلمان ته ضرر نه رسیږي د مسواک د استعمال د وجې نه. تقریبا تر سلو ډیر فواید علماو لیکلي دي، خو آخري فایده پکې دا لیکي چې کوم یو انسان په مسواک استعمالولو باندې د دوام کوي او همیشه د پاره مسواک استعمالوي، دغه انسان به د دنیا نه بغیر د ایمان نه رخصتېږي. حدیث کې دام راځي علماو لیکلي چې کم یو انسان مسواک باندې دوام کوي او استعمالوي، د ځنکدن په وخت کې به رب العالمین کلمه د شهادت نصیب کړي ورته. نو دا پکار د مسواک. نو اودس چې انسان کوي نو پکار دا ده چې مسواک استعمال کړي. یو او که چېرته مسواک نه و، که مسواک نه وه، نو بیا علما زمونږ لیکي چې په دویمه مرتبه کې دا سبابه ګوته، موږ تاسو دې ته ګوره مسواکۍ ګوته وایو، نو مسواکۍ ګوته ورته ولې وایو؟ خو ځکه د مسواک په ځای باندې استعمالیږي. خلک چې مسواک نه وي نو دا ګوته په خوله کې وهي، نو بیا د استعمال کا. درېیمه مسله بل هم دا به انشاءالله د مسواک مسایلو کې درته وایم. نن سبا خلک برشونه استعمالوي، یو څوک برش په مسواک په ځای باندې استعمالوي، دغه انسان ته رب العالمین د مسواک ثواب ورکوي که نه ورکوي؟ نو برش استعمالول په خپل ځای باندې که یو انسان د طهارت او د صفایي په نیت کوي، رب العالمین به اجر ورکړي. ځکه تاسو ته تیر اوله خطبه کې ما ویلو چې صفایي نصف الایمان ده، ولیکن دا مسله چې اوس په دغې برش باندې د ثواب اجر د مسواک اجر ملاویږي او که نه، نو فقها زمونږ لیکي نه، که نفس د طهارت دپاره څوک استعمالوي د طهارت اجر پې شته، خو مسواک په بدله کې چې کوم اجر رب العالمین لیکلی د هغه د برش په استعمال باندې نه حاصلیږي. مسواک خپل خصوصیت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې طرف ته ترغیب ورکړی دی، دومره ترغیب مبارک فرمای لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، یا یو روایت کې راځي عند کل صلات. نبی علیہ السلام فرمای کچر زما په امت مشقت نه جوړېدلی او دوی ته تکلیف نه وای، نو ما به دوی ته امر کړی وی چې تاسې مسواک استعمالوئ د هر مانځه په دوران کې، یا مسواک استعمالوئ د هر اودس په دوران کې. امر به مې ورته کړی وی، خو امر ولې نه کوم؟ ځکه دوی ته به مشقت جوړ شي او دوی به بیا په تکلیف کې واقع وي، مسواک به وي یا به نه وي. نو په دغه اعتبار باندې نبی علیہ السلام فرمای امر ورته نه کوم چې مسواک خامخا استعمال کوي. خو دې ځای کې بیا فقهاو یو حکمت لیکلی، یو راز لیکلی، ډېر احکام د شریعت داسې دي. نبی علیہ السلام فرمای ګوره که چېرته دا وجه نه وی نو ما به دا امر کړی وی، خو ځکه یې نه کوم چې مشقت جوړېږي. اوس که امر نبی علیہ السلام د مسواک په استعمال کړی وی نو خو بیا به مسواک وهل واجب وی، خو چونکې امر یې نه دی کړی مبارک، نو موږ تاسې اوس وایو چې د مسواک استعمال سنت دی. که امر یې کړی وی نو بیا به استعمال واجب وی. خو فضل د رب العالمین ته په دې امت باندې وګوره، علما زمونږ لیکي چې رب العالمین سره د دې، نبی علیہ السلام سره د دې چې امر په مسواک نه دی کړی او د مسواک استعمالول د واجباتو د قبیلې نه دی، د مسواک استعمالول دا سنت دی. ولیکن کم مومن مسلمان چې مسواک استعمالوي نو استعمال دی سنت، خو اجر ورته رب العالمین د واجب ورکوي. ځکه نبی علیہ السلام ویلو کنه مشقت نه جوړېدلی نو امر به مې کړی وی، یعنی دومره لوړ حیثیت لري د مسواک استعمال. نو امر مې نه دی کړی د وجې د مشقت نه، نو امر یې نه دی کړی، استعمال یې ستا دپاره سنت او اجر پې رب العالمین درته د واجبو درکوي. او داسې ډېرې نمونې نورې هم شته دی زموږ استاسو په شریعت کې، او ځینې تاسو ته ما بیان کړي. نو نبی علیہ السلام فرمایي که مشقت نه جوړېدی ما به امر کړی وی د خپلو امتیانو ته په استعمال د مسواک عند کل صلاتن، یا د هر مانځه په څنګ کې او یا د هر اودس په څنګ کې. خو دې تم تاسو فکر وکړئ دوستانو، دا حدیث مبارک کې الفاظ دا دي چې ما به دوی ته امر کړی وی په استعمال د مسواک عند کل صلاتن، عند کل صلاتن. اوس دې ځای کې فقها بیا یو بله مسله ذکر کوي چې هلکه اوس مسواک خلک د اودس په دوران کې استعمالوي او که نه مسواک استعمالول د مانځه په دوران کې دي چې کله سړی مانځه ته درېږي. نو کم علما چې وایي چې د مسواک استعمال دا د اودس په وخت کې پکار دی، اودس په وخت کې پکار دی. هغې دې ځای کې د حدیث مبارک کې یو تقدیر لګوي، او تقدیر داسې لګوي لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند وضوء کل صلات. که زما امت ته مشقت نه جوړېدلی ما به دوی ته امر کړی وی چې کله تاسو منځونو ته اودس کوئ نو په دغې دوران کې تاسې په دې اودس کې مسواک استعمال کړئ. دا تقدیر لګوي دوی. او ځینې علما بیا وایي چې نه،
مسواک چې څنګه د اودس دپاره استعمالیږي نو مسواک دغه رنګې د مانځه دپاره هم استعمالول پکار دي. منګ او تاسې به جمع د دواړو قولینو په درمیان کې وکړو په دې طریقه باندې. ته وګوره بعضې خلک داسې وي چې هغه مسواک استعمالوي د هغې وورۍ وینې کېږي. نو که چرته یو سړی داسې و چې د هغه وورۍ په وخت د استعمال د مسواک کې وینې کېده نو هغه ته پکار دا ده چې تنها اکتفا په مسواک وکړي د اودس په دوران کې، د مانځه په دوران کې د مسواک نه استعمالوي. او که یو سړی داسې وه چې د هغه وورۍ نه وینې کېدله د مسواک د استعمال د وجې نه نو د ده دپاره بهتره طریقه دا ده چې څنګه په اودس کې مسواک استعمالوي نو چې څنګه مانځه ته ودرېږي نو پکار دا ده چې خپل مسواک در سره یو مسواک د مانځه د ودرېدو په دوران کې هم استعمال کړي. مونځ ته ودرېږي مسواک استعمال کړه. دې کې راز څه شی دی؟ نو راز خو دا دی تاسو ته ما وویل چې مسواک سره خوله پاکېږي او د مسواک سره طهارت راځي. او منځ دا معراج المؤمن دی، د مؤمن مسلمان معراج دی، د راز او د نیاز خبرې دي د رب العالمین سره. نو معراج مونږ چې د مؤمن مسلمان معراج شه نو په دې دوران کې مؤمن مسلمان ته په دې مانځه کې کامل طهارت پکار دی. عامه ده که هغه طهارت ظاهري وي او که طهارت باطني وي. باطني طهارت هم درته پکار دی چې باید د مانځه په دوران کې د علاقه د قلب او د زړه ما سوا د رب العالمین نه د بل چا سره نه وي. او ظاهري طهارت هم درته پکار دی، لباس دې باید پاک وي، خوله دې باید پاکه وي، مسواک دې استعمال کړی، بدبوی دې باید په خوله کې نه وي. ولې؟ ځکه مؤمن مسلمانه ته چې دا مونځ ته ودرېږي د رب العالمین سره خبرې کوي. او د دې دومره اهتمام رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. ګورې احادیثو کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله مثلا د ماسخوتن ډوډۍ ده، خلک سهار ډوډۍ خوري، د ماسخوتن ډوډۍ خوري، د ماسخوتن مونځ دې لا نه دی کړی او ډوډۍ را حاضره شوله نو ته به اوس اول مونځ کوې او که نه اول به ډوډۍ خورې. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د ماسخوتن مونځ او د ماسخوتن ډوډۍ دواړه راغلل فقدموا العشاء علی العشاء، دا د ماسخوتن ډوډۍ دا د ماسخوتن په مانځه وړاندې کړي. ډوډۍ اول وخوره مونځ ورپسې وکړه. دا کوم وخت کې؟ فقهای کرام زمونږ لیکي دا په هغه دوران کې یو انسان دی وږی دی، ډوډۍ ته اشتها لري او دې دوران کې ډوډۍ راوړلی شوله او منځم حاضر دی نو ده ته پکار دا ده چې اول ډوډۍ وخوري او بیا د هغې نه بعد منځ وکړي. ولې؟ وایي ځکه که دی وږی دی او دې دوران کې دی ودرېږي مانځه ته نو دی خو په خپله ولږه مبتلا دی، پوهېږي چې ډوډۍ به هغه ده راغلې ده ایښې ده نو د ده هغه سوچ او فکر توجه به د طعام طرف ته، سوچ او فکر به یې د خوراک طرف ته او د مانځه دپاره لازم دا ده چې کله ته مانځه ته ودرېږې پکار دا ده چې سوچ او فکر دې ټول رب العالمین ته وي، حضور د باطن د رب العالمین ته وي، باطن کې د جمعیت موجود وي، تشتت او پراګندګي نه وي، سوچ د یو خوا بل خوا نه وي، دا ټول ظاهري او باطني حواس ته متوجه خپل رب ته وي. نو د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم او تا ته وایي چې کله ډوډۍ حاضره شي نو ډوډۍ وړاندې که منځ ورپسې وکړه. او که چېرې داسې وه چې د انسان ډوډۍ ته اشتها نه وه او موړ و وږی نه و، حضور یې نه خرابېده، رابطه د قلب او د باطن یې نه خرابېدله د رب العالمین سره او ډوډۍ هم حاضره او مونځ هم حاضرون، بیا پکار دا ده چې دی اول مونځ وکړي. ځکه د ډوډۍ د حضور د وجې نه د ده په باطن کې چې دی هغه تشتت او پراګندګي نه راځي. او که ستا باطن بل خوا متوجه کېده هغه یوه ډوډۍ نه ده، قهر شی وه چې یو طرف ته فکر و دی و سوچ دی وه. ځکه وروسته به انشاءالله مسایلو کې هم راشي. دا زموږ فقها لیکي چې په وخت د مدافعې د اخبثینو کې مونځ مکروه دی. اخبثین څه معنا؟ یو سړي ته تشه اودسمات یې ورغلي، ډکه اودسمات یې ورغلی ورته او دی ولاړ دی دلته مونځ ته مونځ کوي نو په دې دوران کې دلته مونځ مکروه دی. ولې مکروه دی؟ یو سړی چې اودسمات یې په عذاب کړی وي او په تنګ کړی وي خو دغه سوچ او حضور نه برابرېږي خپل رب ته، هیله دی په دې اخته دی چې خپل اودس راټینګ کړي. رابطه د قلب او د باطن د رب العالمین سره نه جوړیږي. نو چې نه جوړیږي شریعت دا وایي چې خپل اودس مات په مانځه کې دفع کوه، ما زورونه مه کوه، لاړ شه اودس مات که، ښایسته اودس وکړه چې فارغ شي، حواس دې برابر وي، راشه مونځ ته ودرېږه چې توجه حضور دې جوړ وي، رب العالمین ته ودرېږه او مونځ وکړه. او که ته په دې کې اخته یې چې خپل اودس مات یې دفع کې او مونځ ته ولاړې خو رابطه د باطن دې نه جوړېږي. نو د دې وجه نه په مانځه کې کامل طهارت پکار دی او کامله پاکي پکار ده. نو د کامل طهارت دپاره یو ادب دا دی چې کله مونځ ته راځې ودرېږې، مانځه ودرېدو دوران کې مسواک استعمال کړه.
مسواک کو خپل جب کې کېده. په هغه حدیث به عمل راشي چې په کوم حدیث کې د صلات ذکر راغلی او په هغه حدیث به عمل راشي چې په کوم حدیث مبارک کې د وضو د اودس ذکر راغلی. د اودس په دوران کې مسواک هم بهترین او د مانځه په دوران کې چې کله مونځ ته ودرېږې نو هم چې دی مسواک استعمالول دا بهترین عمل دی او ښه کار دی. نو دا بل ادب دی. بل سنت د اودس د سنتونو علماء کرام زمونږ لیکي هغه استنصار دی. استنصار دی ته ویل کېږي یو سړی اودس کوي تا دا پوزې ته اوبه واچولې نو خولو کې خو دې مسواک استعمالو مسواک نه ګوته دې استعمال کړه پوزې ته دې اوبه واچولې نو په پوزې کې څه چل وکړه نو استنشاق خو تا ته ما ویل چې د اوبو راښکل دي بره اوبه دې پوزې ته راکش کړې. د هغې نه بعد ادب دا دی فقهای کرام لیکي د چپ لاس دا قچه ګوته به راواخلې دا به په دې خپلو پوزو کې ووهې او د هغې تر څنګ دا خپلې پوزې به سون کې اوبه دې کش کړې بیرته به یې سون کې نو چې کله دې پوزې ته اوبه واچولې او کش دې م کړې او بیرته دې سون کړې بس اوس استنشاق کامل شه. یو خدا چې دا پوزه دنده لمده شوه په کاملې طریقې باندې او بل د شریعت راز پکې دا دی فقها لیکي یو سړی روان دی لاره کې مزل کوي دوړو کې مزل کوي نو لارو کوڅو کې خو میکروبونه وي دوړې وي خامخا د سړي پوزې ته چې دی ګردونه ننوځي میکروبونه د سړي پوزې ته ننوځي سره د دې چې رب العالمین خو ډېر مهربان ذات دی ته فکر وکړه چې څه عجیب انتظام یې درته په دې پوزه کې کړی پوزه کې درته ویښته راشنه کړي دي دا ویښته راشنه کېدل په دې پوزه کې دا بس نه دي. بعضې سادهګان نښتي قینچي راخستې که نه هغه سره پورې لګوي او دا د پوزې ویښتان کټ کوي دا ساده توب دی. کوم ویښتان چې د پوزې د بیرون راوتلي و کټې که دا یک زیب نه کوي بدې ښکاري دا بیرون راوتلي کټې که کوم چې دننه په پوزه کې دي دا مه کټ کوه دا رب العالمین عبس نه دی پیدا کړي دې کې راز دی راز پکې څه شی دی نو دا اوس چېرته دا دماغ و تبره دا سوري تللي دي که دا ویښتان ستا په دې دننه پوزه کې نه وی او دا دوړې راتلی او دا میکروبونه راتلی او په دې سورو کې ننوتلی خو ډایرکټ دماغو ته رسېدی نو روزانه به په تکلیفونو مبتلا وي. خو دا چې دننه په دې سوریو کې ویښتان موجود دي نو که دوړه راشي میکروب راشي دا په دې ویښتانو کې ونښلي نو چې ونښتل نو شریعت وایي چې اوبه دې کش کړې نو د کشېدو نه بعد بیا پوزه خپله سونډ که او په دې سونډېدو کې کمال دا دی که دا میکروبونه څومره هم راجمع شوي وي نو خو یو ځل لامده شول د لمدېدو سره چې دې سون کړه نو زایله به شي د ظاهري او باطني تکلیفونو نه به د رب العالمین خلاص کړي. نو بل ادب زموږ فقهای کرام دا لیکي دا د انسان دا وجود چې په کوم انداز رب العالمین د خلقت کړی دی فتبارک الله احسن الخالقین یا لکه رب العالمین فرمای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان می په ښایسته قد او قامت کې پیدا کړی دا انشاءالله دا مسائل کله تمام شول دا تاسو ته زه بیا بیانوم چې دا د انسان دا کم خلقت چې رب العالمین په کم انداز کړی دی د نورو حیواناتو په درمیان کې دته داسې خلقت کړی داسې قد او قامت یې ورکړی په دې کې حکم د رب العالمین څه شی دی د انسان د وجود په هر یو اندام کې د رب العالمین بیل بیل حکمتونه دي او د الله تعالی د معرفت رازونه پکې پراته دي دا بیرته درته وایم خو دا چې دا ویښتان یې درته پیدا کړي ته دی ما بس نه دي پیدا کړي د کې راز دی حکمت دی نو پوزه د هغې نه باد څونډ او چې کله دې څونډ کړه د هغې نه باد سړی رالګېږي مخ یې وینځه مخ وینځلو نه بعد په سر باندې دې مسه وکړه نو د مسې کیفیت څه شی دی دا ځان سره واورئ. تاسو ته ما وویل چې د سر دا څلورمه حصه یعنی سر په څلورو حصو تقسیم کې نو دا یوه حصه وینځل پکې فرض دي که دا دې ونه وینځه او دست د سره نه دی شوی او یو د ټول سر په مسه راګیرول دي استیعاب چې ورته وایي د سر راګیرول په مسحه باندې نو فقهای کرام لیکي دا استیعاب دا سنت دی سر خپل راګیر که په مسا او په څه طریقه کله ګوره دا نورو اندامونو کې خو تسلیسو لاس دې وینځه درې پیرې خبر درته کومه پکې مخ ته دې اوبه اچولې درې پیرې خو چې کله مسې ته راورسېدلې نو مسه باندې به یو ځل لاسونه لامده کړي چې کله دې لامده کړل د لمدېدو نه بعد دا لاسونه خپل به راواخلې او دا به په دې سر باندې کش کې حدیث مبارک کې الفاظ راغلي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس ثم اقبل وادبر نبی علیہ السلام چې مسه کوله لاسونه مبارک چې د شاته بوتلل لاسونه مبارک د شاته نه بیرته مخې ته راوستل دا خپل لاسونه شاته بیول او خپل لاسونه مخې ته راوستل دا د کې راز څه شی دی
خو چې تا لاس یو ځل شاته بوته او لاس دې د شاته نه بیرته مخې ته راوسته نو په دې طریقه باندې ستا د سر ټول استیعاب وشو دا سر دې راګیر شه په دې مسحه کې او د سر دا ویښتان دې د مسې نه بیرون پاتې نشول نو چې نشول نو څلورمه حصه یې وینځل دا در باندې فرض و او چې ټول سر دې راګیر کو د ټول سر مسه وشوله نو په دې سره د مسې تکمیل راځي مسه دې پوره کړه رب العالمین به اوس درته د پوره عبادت اجر او ثواب درکوي خو دا مسه به یو ځل کوي 3 ځله نه ولې دې کې راز څه شی دی راز پکې دا دی دوستانو چې مسې دپاره توبه راواخیستله یو ځل لاس دې لوند او دا لوند لاس دې بره کش نو د مسې تعریف موږ فقهای کرام داسې کوي چې امرار الید المبتله د لوند لاس راکشول دي په سر باندې دې ته مسه ویلی کېږي نو چې تا یو ځل لوند لاس په سر راکش او بیا دوباره را لګېږي بیا دې لوند کو بیا راکشئ په 3م ځل را لګېږي او بیا یې لمدی او بیا یې راکشئ نو چې 3 ځله تا لوند لاس په سر باندې راکش که نو مسه نه پاتې کېږي د مسې نه وینځل جوړېږي 3 ځله چې تا لاس راکش کو سر دې مکمل لوند کړو او هلته موږ او تاسو ته رب العالمین د سر په لمدولو امر نه دی کړی الله تعالی د سر په مسه راته امر کړی دی نو چې تا دا ټول سر په مسه کې راګیر کو یو ځل د لاس لوند که یو ځل بس دا کفایت کوي او په دې باندې رب العالمین تا ته اجر او ثواب درکوي خو چې کله تا دا لاس لوند که په سر دې راکش که د دې راکش کولو نه بعد زمونږ فقها لیکي چې د هغې نه وروستو مسح الاذنین ظاهرا و باطنا دا د سر مسه چې دې وکړه د سر د مسې سره نو سر خو مس شو د مخ وینځل شو او د مخ اندازه مې درته ویلې وه دې ځای نه راواخله شروع وه د دې ځای نه تر دې بیخه پورې دا اندازه د مخ وه دا اندازه وینځل وه د سر مسه شوه اوس د سر سره څنګ کې غوږونه دي د دې غوږونو سره څه کوي دا غوږونه د مخ نه شمار دي او که دا غوږونه د سر نه شمار دي نو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی محبوب فرمای چې الاذنان من الراس غوږونه دا د سر نه دي یعنی غوږونه د سر نه شمار دي نو چې غوږونه د سر نه شمار شول نو مقصد څه شی شو کم حکم چې د سر و همغه حکم د غوږ دی نو د سر حکم خو مسه نو د غوږونو حکم به هم څه شی وي مسه وي غوږونه به هم مسه کوي نو چې غوږونه مسه کوي نو په څه طریقه باندې د غوږونو دا ظاهر ایسه چې دا ما تا ته ښکاره کېږي او د غوږونو دا باطن ایسه چې دا ما تا ته نه ښکاره کېږي دا شا طرفونه دي دا به دواړه مسه کې موږ ستاسو فقهاو لیکلي دي یو او دا مسحه د سماخینو دا د غوږونو دننه دا کوم سوري چې دي د دې مسحه هم د سنتو نه ده تنها غوږونو ظاهر او باطن نه دا کچه ګوته به راواخلې او دا به د غوږونو په سرو کې دننه کې نو چې د غوږو په سرو کې د دننه کړله نو دا به مسح شي نو مسح السماخین فقها لیکي دا د سنتو نه دا سنت اوس د دې مسح نه بعد چې کله د غوږونه مسح کړل سوري دې مسح کړل د غوږ ظاهر او باطن دې مسح کړه د دې نه وروستو مسله د سټ ده نو سټ مسح کول څنګه دي نو دا د ائمه کرامو اختلاف دی راجحه دا ده چې انسان به خپل سټ مسح کوي او د رقبې او د غاړې د مسې نه به ځان ساتي نو چې سټ مسح کوي نو د دې سټ دپاره به اوس نوې اوبه راخلې او که به یې نه راخلې نو دې ځای کې فقهاو لیکلي دي زمونږ خلک خطا شي کله چې د سر مسح وکړي بیا لاس لوند کړي نو چې غوږونه مسح کوي نو دا لاسونه د غوږونو د مسح کولو دپاره لمدوي یو ځل سر باندې مسح وکړي لاس لوند کړي دوباره په غوږونو باندې بیا مسح کوي نه دا د غوږ د مسح کولو دپاره لاس مه لمدوه ولې ځکه اوس مې درته ویل چې الاذنان من الراس غوږونه د سر نه دي نو چې غوږونه د سر نه شو نو سر دپاره د لاس لوند کړی همغه لوندوالی د سر دپاره دا د غوږونو دپاره هم کفایت کوي او هر چې کله دی سټ مسح کوه نو سټ د مسې دپاره بیا دوباره لاسونه لمدول پکار دی بیا لاسونه خپل لمده که او دا سټ باندې راکش که سټ مسح که ورباندې دا عمل چې دی دا په مانځه کې څه شی دی دا اودس کې دا سنت دی نو تقریبا دا شپږ اوه سنن دا تاسو ته ما عرض کړه دا د اودس دی نور سنت هم شته دی او آخري کې بیا د اودس عملي نمونه درته ښایم چې باید په څه طریقه باندې موږ تاسې اودس وکړو هغه به انشاءالله نورو خطبو کې ووایي السلام علیکم ورحمة الله